د 1931 کال د اکتوبر په 26مه سهار یې له مابس څخه راوایستم. لږ مخکې مې ږیره او ځان ښه جوړ کړل او هندارې ته مخامخ ودرېدم. ځوان وم او ځواني هم راسره ښه ښکارېده. نه مې د ګېډې غم و او نه مې د پیسو څه کمی و. په ځمکه مې په هر چا عزت و. کله چې پولیسو ولیدم ځینې سره مسک شول او ځینې راپسې پسخند وکړ. زما د کالیو او ځان جوړونې صفت یې شروع کړه او ویې ویل چې ولچک اچول به مناسب نه وي. 5 هغه و او 1 زه وم. د تېښتې چانس هم نه و او چې تښتېدی نو چېرته به تښتېدلی وای. دوی ځکه نرمه رویه کوله یقین یې و چې په محکمه کې به بریالی کېږم. کله چې محکمې ته ورسېدو په منډه مې وکیل راغی او راته یې وویل مخالف وژل شوی او څوک تا مجرم نشي ثابتولی. محکمه مجبوره ده چې تا باعزته بریالی کړي. هر وکیل همدغسې لاپې ولي که دغه ونه کړي نو کاروبار پې درېږي. زه ورته غلی وم او اورېدل مې. په 10 بجو قاضي صاحب په محکمه کې په خپله څوکۍ کېناسته. قاضي صاحب د ښه صحت خاوند و. څېره یې له هر تاثیر څخه خالي وه. مخالف وکیل په ما کې سترګې خښې کړې وې او راته مسکی و. له مسکا څخه یې په سترګو کې همدا راته ویل چې بې له کوم ثبوته څخه به دې په دار وخېجوم. لږ وروسته مشر قاضي خپله پرېکړه واوروله. زه یې یو قاتل ټولو ته ور وپېژندلم او د عمربند سزا یې راته واوروله. د پولیسو او د مخالف وکیل څېرې سره وغوړېدې. له ما څخه هم پوښتنه وشوه چې څه ویل یا کومه غوښتنه لرم او که نه. ورته ومې ویل هو، زه دومره وایم چې د کوم جرم سزا مو ماته واوروله دغه جرم ما هیڅکله نه دی کړی. دا هسې پولیس له ما څخه وار اخلي. ویل نه و، سم د ټوپک ډز و. قاضي له ځنډه پرته پولیسو ته امر وکړ چې ما له محکمې وباسي او خپله له څوکۍ پورته شو. پولیسو لاسو کې ولچک را واچو او په محکمه کې دننه یې یوې وړې کوټې ته ننایستم. ما د سګرټ غوښتنه وکړه چې سمدستي راته راورسېد. لږ وروسته د پولیسو موټر راورسېد. کوم 1 درجن پولیس زما لپاره په وسلو سنبال ولاړ ول. موټر ته یې ور پورته کړم. پولیس مشر ډریور ته د مابس د تلو لپاره وویل. د فرانسې د ملکې نوم ته منسوب میری انټوني په نوم مابس مخې ته یې کوز کړم. هسې خو مې د فارس ټولو مابسونو کې څه ناڅه وخت تېر کړی و، مګر دغه لعنتي مابس ته مې دا اول وار و چې راغلم. کله چې د پولیسو مشر د مابس ساتونکو ته سپارلم او مابس مشر زما د وصولۍ لاسلیک ورته وکړ نو ماته یې وویل وایه که نه څومره وخت لپاره راغلی. لنډ مې ورته وویل د ټول عمر لپاره. په حیرانۍ یې ښکته پورته راته وکتل. بیا یې د پولیسو په موټر پسې وکتل او په غلي غږ یې وویل خدای دې له دغه غلو څخه شریفه خلک ساتي. د قانون د سوري لاندې ناوړه جرمونه هم دغه خنزیران خپله کوي. هماغه لږ وروسته د ټول مابس مسؤل مخې ته ودرولم. دا د 50 کالو شاوخوا باوقاره سړی و. هغه په ورځپاڼه کې زما قضیه روزانه څارلې وه او دا ورته څرګنده شوې وه چې له ما سره انصاف نه دی شوی. هغه پولیسو ته 2-3 کنځاوې وکړې او زما خواته ساتونکي ته یې فوراً امر وکړ چې ولچک مې خلاص کړي. بیا یې د مابس هغې برخې ته بوتلم کوم چې له قاتلانو، لیونیانو او داسې ورته خلکو څخه ډکې وي چې په عمربند محکوم وي. کله چې په بند کې واچولم او لوی وسپنیز وره ته یې راپسې غټ قلف واچو نو په ډیره جدي توګه مې د خپلو حالاتو جایزه اخیسته. له ځانه سره مې وویل دا ځل ښه پکې ونښتې پیپلنه بچیه. په عمربند کې به دې هره مستي له صورته ووځي. له دغه تصور سره مې وینه په جوش راغله. آیا باید ما وړاندیز کړی وای؟ نه، هیڅکله نه. زه له دغو بې رحمو انسانانو نه د څه شي غوښتنه باید وکړم چې د یو څه ورکولو لپاره تیار نه وي. زه باید په خپله مخکې لاړ شم او خپل حق د دوی له ګوتو په زور وباسم، نه په سوال. خپل ازادي باید په خپله حاصله کړم. له دغو بې ضمیره خلکو څخه ښه هیله بیکاره ده. زه باید له هغوی د ټولو غچ واخلم، یو ویرونکی غچ، یو عبرت اخیستونکی غچ. زه باید هغه ټول ووژنم کومو چې زه تر دغه ځایه راورسولم.
د یو بیقراره زمري په څیر په پنجره کې تاویدم. په ذهن کې مې بې اختیاره بوج ولیدلی و. له ځان سره مې پریکړه وکړه چې په هر قیمت باید له دغه ځایه پښې وباسم. زه باید خپله قیمتي ژوند په دې بند کې تیر نه کړم. مګر بیا هم زه یوازې وم او په دغه پلان مې وس بر نه و. ما باید یو څوک له ځان سره شریک کړي وای. خو څنګه؟ تر ځنډه مې سوچ کاوه چې ناڅاپه مې فکر ته ډیکا راغی. ډیکا د فرانسې نامتو بدماش و. هغه هم په همدې مابس کې و. زه باید په هر صورت له هغه سره وګورم. د ډیکا تصور دومره خوښ کړم چې د یو څو شیبو لپاره مې ذهن په قرار شو او داسې مې احساس کړه چې هر غم مې ختم شوی دی. مازدیګر نږدې مې د وارډ ساتونکي ته وویل چې ویښته لنډوم. یا به ما د مابس نایي ته بوځئ او یا هغه راته راولئ. په تجربه راته معلومه شوه چې یو بل ته د پیغام رسونې لپاره له نایي څخه غوره څوک نشته، ځکه چې د هر بندي په سر او ګیره همدغه یو نایي ورلګیا وي. بیا هم د مابس مشر د یو ساتونکي سره نایي ته د ورتګ اجازه راکړه. هغه ځای ته لاړم چې ګورم یو اوږد کتار بندیان د ګیرې او سر جوړولو لپاره نایي ته ولاړ دي او د خپل وار انتظار باسي. ما په ټول کتار نظر تیر کړ. له خوښۍ نه مې نږدې و چې چغه کړې وای. ډیکا هم په کتار کې ولاړ. زه په قرار د هغه څنګ ته ورغلم. هغه مې چې کله ولیده نو په څېره یې د حیرت کرښې جوړې شوې. هغه څه وویل خو د سترګو په اشاره مې وپوهاوه چې خبرې ونه کړې او شکر مې وکیښ. له ما سره راغلي ساتونکي لږ وړاندې د نورو ساتونکو سره په خبرو لګیا شو او موږ ته الله تعالی موقع راکړه. په قرار مې حال و احوال پوښتنه ترې وکړه. تېرېږي یاره، د 15 کلو لپاره راغلی یم. خپله دې وایه اورېدلي مې دي چې د عمربند په بند راغلی یې؟ هو، خو ما د تېښتې اراده کړې ده. ستا څه اراده ده؟ تر اوسه خو مې سوچ نه دی کړی. د څو ورځو په تېرېدو به څه پلان جوړوم. ښه، دا ووایه چې د تېښتې لپاره څه در سره شته؟ له څه بغیر د تېښتې اراده د لیونیانو کار دی. ورته مې وویل تر اوسه خو له ما سره یو فرانک هم نشته. له تا سره څه شته؟ ته پوهیږي چې زه هیڅ وخت هم مابس ته خالی لاس نه ځم. اوس هم له ما سره څه کم 10,000 فرانکه موجود دي. په مابس کې بې له پیسو ژوند کول ستونزمن وي. ته زر تر زره خپل وکیل راوغواړه او د هغه له لارې خپلې مېرمنې ته پیغام ولیږه چې پلان له پیسو ډک کړي او دانتي ته یې ورکړي. دانتي خو ته پیژنې، هغه زما وفادار سړی دی. هغه به یې ماته او زه به یې تا ته درکړم. د ډیکا مشوره سمه وه. بې له پیسو یوه ورځ هم په مابس کې په سختۍ تېرېده. دا د ډیکا یو انتهایی مهرباني وه چې زما لپاره د خپل ملګري له لارې یې ماته پیسې را رسولې. پلان د یو لاس د ګوتې په اندازه نه چوه چې منځ یې خالي وي، چې په منځ کې بلا پیسې او نور قیمتي غمي ځایدل. دغه پلان به بیا موږ د خولې له لارې تیراوه او چې څه وخت به مو غوښتل له نس څخه به مو د خولې له لارې بیرته راوایسته. چې له ډېرې تلاشۍ وروسته به بیا هم له بندي سره پیسې موجودې وي، همدغه نلکۍ ته یې پلان وایه. ما هم د ډیکا په مشوره عمل وکړ. میرمن مې د المونیم څخه جوړه نلکۍ راته سره له 15,000 فرانکو رالیږلې وه. تقریبا د لاس د ګوتې غوندې غټه او 1.5 انچ اوږده نلکۍ مې له ستونې تېره کړه او بېغمه د یو مالداره بندي په څېر ګرځېدم چې نه رانه د ورکېدو او نه راڅخه چا پټولی شوی. د شپې چې کله په اوسپنیز کټ کې پرېوتم نو یو ځل بیا د غچ اور راباندې بل شو. زه پوهېدم چې له پیسو سره له مابس څخه تېښته کې کوم ستونزه نشته او دا مې پریکړه وکړه چې څنګه ولاړم اول به د قاضي مرۍ ور پرې کوم چې زه یې په عمربند محکوم کړم. بیا به مخالف وکیل او بیا هغه جاسوسان چې زه یې پولیسو ته ورښوولی وم او په یوې بې بنیاده قضیه کې راوستی وم. همداسې ما باید 8 کسان وژلي وای. په 3مه ورځ یې زه له دغه ځایه وایستم لکه دوی ته چې هم زما خیالات معلوم وي. په داسې ځای کې بندي کړم چې 15 پټه پلنه او 9 پټه اوږده وه او دا حکم هم له پاسه راته وشو
چې د ورځې له خوا به په کټ کې نه څملم او د لرګي په یوه دړه تر ماښامه باید کینم. که ناستې خوند نه درکاوه باید قدم ووهي، خو که په ملاسته ولیدل شوې سزا یې سخته وه. په هر صورت څملاستل پکې نه و. دغې تنګې کوټې بې له یو وړوکې کړکۍ څخه بله کومه کړکۍ نه لرله. په چت کې یو لوی تیز ګروپ راځوړند و. کوټې ته تازه هوا په مشکله راتله. د شپې له خوا به د ګروپ رڼا دومره تیزه وه چې په پټو سترګو به یې هم تنګولم. په غالب ګومان هغوی زه او ډیکا په خبرو سره لیدلی وو او ممکنه وه چې له ډیکا سره به هم همدا عمل شوی وي. په 24 ساعتونو کې یوازې یو ځل د باندې راوایستل شوم او هغه هم د لږ وخت لپاره. نور ټول وخت په تنهایی کې وم. څو واره مې له ساتونکي څخه وغوښتل چې د مابس مشر راته راولي او پوښتنه ترې وکړم چې له دې رویې څخه دې مطلب څه دی. خو هر وارې مې خبره باد ته کوله. په درېیمه ورځ ساتونکي په دروازه کې هغه وړه کړکۍ راخلاصه کړه او په یو کاغذ کې څه راواچول. دومره یې راته وویل چې میرمن دې رالیږلي. په بې صبرۍ مې خلاصه کړه چې یو تازه ډبل روټۍ او 2 ډبې سګرټ او لږ کوچ پکې پراته وو. د ډبل روټۍ په خوراک مې شروع وکړه. کاته مې چې په منځ کې یوه وړه پرزه ده چې پرې لیکلي وو: زه په حیرت کې یم، ستا سره لیدل غواړم. د اورلګیت په ډبي کې مې 3 سپږې اچولي دي چې ساتونکي ته په ورښودلو سره به وښایي چې ما سپږې کړي او زر تر زره لامبا ته ضرورت لرم. هغوی به دې فوراً حمام پورې راولي. زه هم نن سبا په حمام کې یم. ستا ډیکا. زر مې د اورلګیت ډبی خلاص کړ. تورې غټې غټې سپږې پکې موجودې وې. د ډیکا په دې تدبیر مې سوچ هغلته قایله شو د ظالم زوی څه طریقه اختیار کړې وه. استاد بیا هم استاد وي. ما هم چې کله د سپږو خبره پورته کړه د مابس مشر او د واټ مسؤل په منډه راغلل. هغوی ته په مابس کې هر څه منظور وو، خو چټلتیا ورته د منلو وړ نه وه. زه یې فوراً له 2 ساتونکو سره د حمام په لور روان کړم. ښکاره وه چې د هغوی په موجودیت کې د ډیکا سره خبرې ناشونې وې. د یو ډبي په سګرټو مې هغوی لږ ټال کړل. ډیکا هم راته منتظر و. له ډیکا مې مننه وکړه چې پلان یې راته راورساوه. اخر مې ورته وویل: څه پلان لري؟ د ټول ژوند لپاره به دې خو مابس نه وي خوښ کړی؟ هغه وویل: د دې مابس هیڅ پروا نه راځي. پیپلنه، له دې ځایه چې هر کله وغواړم وتلی شم. که زه دلته په ډېر شرافت هم اوسم بیا به مې هم همدغه حرامیان په یوه نه یوه بهانه بیګن ته لیږي او له بیګن څخه بهتره ده چې سړی ځان وژنه وکړي. د فرنچ ګیانا په جزیره چې د بندیانو کوم کیمپونه دي تر ټولو هیبتناک ځای دی چې یو ځل ورشي حالت به دې له مړي هم بدتر وي. زما له ډلې څخه څو کسان اوس هم هلته بندیان دي چې څوک په یو او بل مرض اخته شوي دي. فالج او پمنېدل د هغه ځای خاص مرضونه دي. زه له بند او کار څخه نه ویریږم. له دغو مرضونو ویریږم چې فیل هم ورولي د ورځو په تیریدو یوازې هډوکي یې پاتې کیږي. ورته مې وویل: ښه نو بیا ګورې څه ته، راځه چې له دغه ځایه ووځو. هغه مسکی شو. ویل یې: ته لا ناتجربه کار یې پیپلنه. که له دغه مابس څخه ووځو نو پولیس به د ښکاري سپیو په شان راپسې شي او که په پاتال کې هم یو نو پیدا کوي مو. بیا به مو هم همدغه ځای وي. تر څو چې موږ د فرانسې د پولیسو په لاس کې یو تر هغې پورې به د تېښتې کوښښ نه کوي. کله چې موږ جزیرې ته ور داخل شو نو زموږ مزي به د فرانسې له پولیسو سره وشکېږي. بیا به له هغه ځایه د تېښتې چانس برابرو. بیا مو د فرنچ ګیانا قانون نشي پیدا کولی. وپوهېدې؟ کله چې موږ له نورو بندیانو سره فرنچ ګیانا ته لیږي نو بیا به هلته د تېښتې کار کوو. او په دې هم وپوهېږه چې له هغه ځایه فرار د ترور له کوره وتل نه دي. 4 لوري ته سمندر دی. بیا په مابس کې بل مابس دی. شپه ورځ بیداره پیره، خو بیا هم د دې باوجود ډیر تښتېدلي دي چې ډیرې بیرته نیول شوي او کم په تېښته بریالي شوي دي. البته پیسې هلته هم کار کوي، ځکه مې پلان درته وویل چې باید در سره وي. د باندې مو د پښو ښکالو واورېده. ما زر خپله د اوبو نلکه خلاصه کړه.
ښه په مزه مې ولمبل او خپلې خیرې مې صفا کړې. په صورت کې مې یو څه تازګي راغله. د ډیکا په اشاره مو ځان وپوهاوه چې هره یکشنبه مو لیدل کیدای شي. په دې کې هغه 2 ساعتونکي راننوتل او زه یې خپل ځای ته راوستم. کله چې د شپې په کټ کې څملاستم نو په خپله مې د بیګن حالات مخې ته راتلل. ډیکا چې څه راته ویل که هغه رښتیا وي نو بلاشیبه له جهنم څخه دغه ځای کم نه دی. تبه، ملاریا، خارښ، فالج، خوني اسهال او داسې نورې ناروغۍ هلته بیخي عامې دي. له ویرې مې خپل حواس وبایلل. ومې ویل چې له هغه ځایه ورتګ څخه خو ځان وژنه هم ښه ده. په قرار هغه بندي مې رایاد شو چې له همدغې جزیرې څخه فرانسې ته راتښتېدلی و. اوف الله، مسح شوې څېره په ټول صورت په من د ډیکا غوندې زړور سړي چې له دغې جزیرې څخه ویریږي نو زه به څنګه نه ترې ویریږم. هغه ډیکا چې په ځمکه یې ډېر غیر ناقانونه کارونه کول. جعلي پیسې به یې په ډېره زړورتیا جوړولې او په بدله کې به یې پرې اصلي روپۍ اخیستې چې دغه کاروبار یې په ډېرو هیوادونو کې روان و. ډیکا په داسې پیسې او بانډونه جوړول چې آن تجارانو به هم نشو پیژندلی. په دولتي بانک کې به یې په خوښۍ اخیستې، خو که مجرم هر څومره هوښیار شي یوه ورځ په غبرګو پښو بندیږي او د قانون په نظر کې راځي. له ډیکا سره هم همداسې وشول. د برولی په نوم یو نماینده یې په موقع نیول شوی و او اقرار یې کړی و چې بانډونه جعلي دي، خو تر اخره یې د ډیکا نوم پولیسو ته نه و اخیستی. دغه پیښه په 1929 کال له ډیکا سره وشوه. په هغه ماښام ډیکا په خپلې عالیشانه شرابخانه کې ناست و چې یوه ښایسته ښځه شرابخانې ته راننوتې وه او له یوه کارکوونکي څخه یې پوښتنه کړې وه چې ډیکا کوم یو دی. هغه ډیکا ته وروستې وه. ښایسته ښځې ورته ویلي وو چې زه د برولی میرمن یم چې تا سره یې د جعلي پیسو کار کاوه او اوس پولیسو نیولی. نن زه هغه ته ورغلی وم، ستا پته یې راکړه او دا پیغام یې راکړ چې 20,000 فرانکه د فرانسې کورتس زما وکیل ته ورکړه. ډیکا پوهېدلی و چې ښځه یې له رازه خبره ده. نو داسې خبره یې ورته کړې وه چې باید یو هوښیار سړی یې ونه کړي. ورته یې ویلي وو چې زه ستا سړی نه پیژنم او خبره تا د فرانکو وکړه، له ما سره یو هم نشته. بیا هم ته ځوانه یې، ښایسته یې، 20,000 فرانکه پیدا کول ستا لپاره مشکله خبره نه ده. د فارس په کوڅو کې ځان ته یو څوک پیدا کړه. کله چې ښځې دا خبره واورېده له غوسې یې آن ژړلي وو. راسن خپل خاوند ته ورغلې وه. ټکي په ټکي یې د ډیکا خبرې ورته کړې وې. هغه هم غوسې ورته نیولی و او پاک حال یې پولیسو ته ویلی و. په شپه کې ډیکا په لږې غلطۍ سره د ډیکا ملګري او خپله ونیول شول.